السلام علیکم درنو کتونکو، تمه ده تاسې ټول به روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به پر تن ولرئ. په هرات ولایت کې یو کس د پیغمبرۍ ادعا کړې ده. هغه وایي چې د جبرائیل علیه السلام له لورې ورته وحی راغلی چې د پیغمبر دی. د شمشاد خصوصي تلویزیون د یو راپور په وینا په هرات ولایت کې یو کس د پیغمبرۍ ادعا کړې ده. دا کس چې محمد زلمی نومیږي د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ اوسیدونکی دی او اوس مهال د هرات ښار په 9مه ناحیه کې ژوند کوي. د محمد زلمی یو شمېر ویډیوګانې په دې وروستیو څو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې ډېرې لاس په لاس شوي دي چې هغه پکې د پیغمبرۍ ادعا کړې ده. په راپور کې ویل شوي د محمد زلمی سره یو شمېر عالمانو په دې اړه بحثونه هم کړي دي، خو هغه په خپله ادعا ټینګ ولاړ دی او وایي چې هغه پیغمبر دی. د ارشاد حج او اوقافو وزارت بیا وایي چې د اسلام له نظره دا ډول خلک مرتد دي او په ټینګار سره وایي چې د حنیفي فقهې په اساس که چیرته د خپلې ادعا څخه تیر نشي باید اعدام شي. د هرات د حج اوقافو رئیس حقانی وایي وروستی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی او د دې سړي ادعا درواغ دی. هغه وایي چې دا سړی باید اعدام شي. په راپور کې همداراز د امنیتي ادارو له لوري ویل شوي دي چې محمد زلمی نیول شوی دی او ډیر ژر به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي چې د اسلام او قانون سره سم چلند ورسره وشي. په راپورونو کې زیاته شوې ده چې دا لومړی ځل نه دی چې په هرات کې یو کس د پیغمبرۍ ادعا کړې ده، بلکې تر د مخکې یو بل کس هم د مهدي ادعا کړې ده. د یادولو وړ ده چې د اسلام له نظره محمد صلی الله علیه وسلم وروستی پیغمبر دی او له هغه وروسته بل پیغمبر نړۍ ته نه راځي.